د انعکاس میډیا ګرانو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه. هیله ده چې رک روغ او خوشحال به یاست. یو ځل بیا هم د مینه او درد ناول له شپږمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. په ساحل هم د غم ټغر خور و، لمر په ډوبېدو و، د ماښام تیارې خورې شوې، د اسمان ستورو په خپلو کې د رڼا شغلې ښودلې. ساحل چوپه خوله له ستورو سره په خبر و دا چې دغه شپه په ساحل څنګه تېره شوه، په دې خو صرف یو الله ښه پوهېده. شپه تېره شوه، سهار وختي ښاره ته لاړ، ورځ هم تېره شوه. مازدیګر و چې سیال ناراحته له ښوونځي راغله. د ساحل لیدو ته یې زړه پولی پولی شوی و. په پټه یې د خپل پلار له موبایله ورته زنګ ووهه. ساحل چې په بایسکل ناست و، د زړه سکون یې نه و. بیا هم یو پښه یې ښکته د سړک سره کومه کړه، موبایل یې غوږ ته ونیوه. بل یې کړل. هغې ورته جان وویل: ستا هیله یمه زما ګلابه، ته څنګه یې؟ وارخطا شو، ځمکه ځای نه ورکول، یو خوا بله خوا یې کتل. ویې ویل: هو جان قربان، زما هیلې ته ښه یې؟ په نشتون دې مړه یمه ګلابه، پرون په تا څه تېر نه شول، ما هم ټوله شپه په ژړا ژړا تېره کړه. اوس زما هیلې څه درته ووایم، بس په نصیب کې به مو همداسې لیکلې وي. ساحل په زړه لاس کېښود، د خوښۍ څړیکه پرې راغله. اخ یې کړل. هیله وارخطا شوه، په عجله یې ورته وویل: څه وشول ګلابه؟ ښه یمه هیلې. نه وګوره چېرته ښه یې؟ ومې ویل که نه ګرانې زه ښه یم، بس حیران یم چې راتلونکی به مو څنګه وي. په دې خو زه هم نه پوهېږم، خو چې څه کېږي کېږي به، زه به ستا درد او مینه شمه. ای ګرانې خدای مه کړه که ته هغه ته واده شوې، زه به مړ شم، څنګه به ژوند کوم؟ چوپ چوپ بیا داسې ونه وایې، مړه به شم خو هغه ته به واده نه شمه. که پلار دې زورور شي بیا؟ ساحله نور نو مه وایه، د خوښۍ خبرې راته وکړه. له پرونه مې ژړلي، اوس ته چېرته یې؟ زه اوس په بایسکل ناست یم، د دواګانو یو څو سیمپله راوړم. ښه په سایکل یې؟ هو ته راسره ځې؟ خو ولې نه ما له ځان سره وړلی شي؟ خو ولې نه، فقط چې ډېره چاغه یې، ما غوندې د هډوکي له اولو وتې ښکاري. ښه سمه ده. اوهو خفه شوې؟ واوره 2 سیټه لرم، مخکې کښېنې که وروسته؟ مخکې کښېنم چې د بایسکل غوږونه دې ونیسم او له تا سره خوږې خبرې وکړم. د خبرو دې تږې یمه. بیا خو راځه په تمثیلي ډول خو در سره په بایسکل وګرځم. هله نو چې ترافیک راته ټایر یې پنچر نه کړي. وایي خندل. سمه ده ګلابه، درځه چې ځو. ساحل او سیال د خوښۍ په خبرو کې ورک و، هر څه یې هېر کړي وو. د مینې خبرې چې هېڅکله نه ختمېدونکې وي. ناڅاپه په هیلې غږ وشو: ولورې چېرته یې؟ هیله په وارخطایۍ وویل: ګلابه په ځان پام کوه، مور مې نارې کوي. ساحل هم له ځنډ پرته وویل: ښه سمه ده، ورځه زه هم ورځم چې دوا ورسوم. په الله تعالی دې سپارم ګرانې. زه هم ای واوره وایه جان، له تندې دې ښکلوم. زه هم مننه ګلابه.
موبایل قطع شو، څو میاشتې ووتې، د دوی په خپلو کې نورې خبرې ونه شوې. د ساحل امتحانونه شروع او پای ته ورسېدل. په ښو نمرو له 12 ټولګي فارغ شو. د ساحل ټولګیوالو سترګې ځلېدې. د هر یوه خپلوان په ګلپوش موټرۍ کې و. راتلل او د زرورقو په شیندلو سره مبارکیانې ورکول کېدې. بیا به په خپلو موټرو کې کېناستل او تلل. د ساحل شونډې ټولې او سترګې د مینې تږې همداسې خلاصې پاتې شوې. په دې تمه و چې سیال به راځي، په دغه لار به راځي، په هغه لار به راځي. نه یې مور، نه یې پلار، نه یې ورور، نه یې کاکاو، نه یې هم ماما. بس خواشینی سر ځلېدلی په لاره سیده شو. د ویالو روانو اوبو سره یې د تل لپاره مخه ښه وکړه چې ده ته به یې تل د هیلې د راتلو تمه ورکوله. کور ته نږدې شو. زهرا دې ته په تمه وه چې قند لالا به یې راځي. د وره یوه پله به یې خلاصه کړه چې ورور به یې نه وه. بیرته به یې بندوله. بیا به یې ژر منډه کړه. ګلې په شانډ به یې چمتو کړل. د ګلو هار به یې جیګوه، راټیټوه. اوس به راځي، نه وروسته به راځي. په همدې تمه واو. بس ولې غلی شوې ارمانه؟ سپرلیه، د زهرا او ساحل سپېڅلې مینې ته مې هغه ټپه را یاده شوه. کومه ټپه ارمانه؟ هغه چې وایي خویندې چې کینې ورونه ستایي، ورونه چې کینې خویندې بل ته ورکوینه. خو دا خبره خو ده، بیا څه وشول ارمانه؟ ساحل خپلې کوڅې ته داخل شو. په دغه شیبه زهرا هم د وره پله بیا خلاصه کړه. سترګې وځلېدې. له خوښۍ یې غږ پورته کړ. اخ قندول مې راغی. ساحل دننه شو. زهرا ژر لومړی زرورق پرې وشیندل او بیا یې د ګلونو هار ورته په غاړه کې واچوه. د خوښۍ اوښکې په معصومه څېره لار وکړه. غبرګ لاسونه یې خلاص کړل او ورغاړې وته. د یوې شېبې لپاره د مور نشتون ورسره نیمګړې کورنۍ دوی دې ته مجبور شول چې لپې لپې اوښکې توی کړي. ګاونډیان حیران ول. د زهرا ملګري هم راغلي ول. هغوی هم په وار وار خپلې د خواشینۍ اوښکې پاکې کړې. له باغه دوی له ځانه سره سره سپین او شیر چایي ګلونه راوړي وو. ټولو پرې په خپل وار وشیندل. د ساحل مینه ناکه څېره له خوښۍ سره شوه. د خور او ورور دغې بې کچې مینې د دوو نجونو زړونه وګټله او هغوی پرې خپل زړونه بایلودل. هغو نجونو خپلې سترګې د ساحل په مینه خښې کړې وې. دوی له دې خبره نه وه چې ساحل له 5 کلونو په خپلې هیلې غرق او مین دی. کله چې د ساحل ورته پام شو، هغوی ورته په ژورو سترګو د ده ننداره کوله. ساحل له حیا شونډې ټولې کړې او سترګې یې ښکته کړې. زهرا غږ کړل قند لالا راشه چې خوله دې خوږه کړمه. ساحل وویل وخوږې ته خپله دومره خوږه یې چې نورو خوږو ته خو حاجت نشته. حاجت نشته هله خو خوله وازه که. وی خندل خوله خو به خلاصه کم، خو تا دومره پیسې له کومه کړې؟ وقند وله اتا چې به 2 روپۍ راکولې، هغه به مې ستا د فراغت ورځ لپاره لږ لږه سپما کوله. و زما ګوډۍ ای د خوب خوږو خوږې، ته خو ډېره جالبه یې. که ستا غوښتنو ته څوک راشي او په یو پښه هم ودرېږي، بیا به هم زما جواب ورته نه وي. ستا جواب څه لالا؟
زما جواب خو به بلکل نه بیا ویې خندل. هو همداسې وه وکه قندوله. زه هم ستا جدایي نه غواړم. هله خوږې راشه چې له تندي دې ښکل کړم. مننه قندلاله. واخله وروره خوله دې خوږه کړه. راکه ډېره خوږه بلکل ستا په څېر. زه خو بختور یم چې نن مې ورور راته خوښي راکړه. او هو خوږې تل به درته خوښي در کوم او په خپل عمر کې به هېڅکله غم ته اجازه ور نه کړم چې تا راته وځوروي. اوس ته خپلو ملګرو سره کښېنه، زه باغ لیورې ته ځم. ورځه قندلاله خو په ځان پام کوه. ویې خندل. ښه زما او ستا دې ضرور. ساحل باغ ته لاړ خو د دغو نوموړو نجونو له کبله په مکتب کې هم په تنګ شوی و. یوه یې فاطمه او بله یې عمیره نومېدله. کله به چې هم ساحل له ښوونځیه راته د سړک پر سر یو به یې مخکې او بله به یې ورپسې وه. ساحل ته به دومره حیا راتله چې نور به لکه د شاتګل په تیښتو شو او له ځان سره به یې داسې ویل: یا الله ته مې پرده وساته، یا الله خیر ته مې ترې وژغوره. د فاطمې شوخي ډېره خوښېده، د ساحل ځورول، سکونډل ورسره پېښې کول. خو نن ورځ ساحل ترې باغ ته لاړ. هر څه یې په زړه امبار پاتې شول. خپلې بکسې ته یې لاس کړی او قلم ورسره د خاطراتو ښکلې کتابچه یې راوویستله او زهرا ته یې لاس ور وغځاوه. زهرا د دې شیان ولیدل، حیرانه شوه او ویې ویل: فاطمې دا څه دی؟ هغه ویل: زهرا دا مې ستا ورور ته د ډالۍ په توګه راوړي. مننه خورې چې زموږ په خوښۍ کې دې ځان شریک کړ. نه زهرا د مننې وړ نه ده، بس زړه مې همدا غوښتل. که ستا اجازه وي زه به لاړه شم. خو ولې دومره ژر د کور کارونه راته پاتې دي؟ شاید پاکستان ته ولاړ شو. سمه ده خورې، دا چې راغلی له راتګه مو نړۍ مننه. د خدای په امان. په مخه دې ښه شه. د فاطمې مینه همدومره وه. بیا هغوی پاکستان ته کډه وکړه. د فاطمې ډالۍ په لیدو سره د عمیره خوا بده شوه. هغې دا فکر وکړ چې ساحل رانه ونه ګټي. غونډه منډه زهرا ته ورنږدې شوه او ویې ویل: زهرا مشران وایي صبر وکړه چې د صبر میوه خوږه وي. خو زه وایم صبر سپي کړی و چې هډوکي ور نصیب شول. زهرا وویل: په مطلب مو پوه نه شوه. مطلب مې دا دی، د فاطمې ډالۍ په لیدو سره یو ډول کینه مې زړه ته ښکته شوه. ولې عمیرې ولې دې داسې وویل؟ هغه ځکه چې زه د ساحل سره ډېره مینه لرم. ښه دا خبره ده. آیا ساحل هم تا سره مینه لري؟ له هغې خو خبره نه یم، خو زه په دومره مینه ورکړم چې ساحل به هم را سره مینه وکړي. نه نه خورې، ته د ساحل په اړه په هېڅ نه پوهېږې. په څه نه پوهېږم زهرا؟ ساحل له 5 کلونو راهیسې له سیال سره مینه لري او سیال هم لکه د لیونو په څېر له هغه سره مینه کوي. هغوی دواړه د یو بل لپاره جوړ شوي دي. د عمیرې شونډې وځړېدې او سترګې یې له اوښکو ډکې شوې. په ژړغوني غږ یې وویل: دا ته څه وایې زهرا؟ هو خورې، ښه به دا وي چې د دوو مینانو په منځ کې رانه شي. د عمیرې زړه ټوټه ټوټه شو. په خوله یې لاس کېښوده او بېواره یې اوښکې تویې کړې او په شا لاړه. همداسې چې لاړه بیا نور د ساحل په طرف رانغله. ساحل لیونی په باغ کې ټوله ورځ تېره کړه، خو د سیال دیدن یې په نصیب نه شو. بېرته ستون شو. خواشیني کوره ته ولاړه. غوښتل یې کټ کې پرېوځي خو زهرا پرې غږ کړل:
قند لالا هغه مخ ور واړاوه او ویې ویل: تا څه ویل خوږې؟ زهرا چې د ساحل وضعیت ولیده د فاطمې ډالۍ یې پټه کړه او ویې ویل: څه نه وروره، چای خو به نه څښې؟ نه خوږې، زړه ته مې نه کېږي، غواړم لږ ارام وکړم. سمه ده قند لالا، ارام وکړه. ساحل کمپله په سر راکش کړ، په ژړا یې پټ پټ زړه ښه تش کړ، د بېلتون اور یې په زړه کې بل و. دروازه وشلنګېده، زهرا دروازې ته مخ واړوه، سلطان اکا ورسره د دوی کاني هم وه. د سر په ښورولو ورته وویل: دننه راشه. بیا یې خپل ورور ته غږ کړل: قند لالا، پاسه اکا دوی راغلي. ګرانو اورېدونکو، دا به د مینه او درد ناول شپږمه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.